الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ څوارلسمه درسي حلقه ده. مخکني درس په ارتباط مخکني درس کې مو ولیدل چې قرآن د عالم داسې معرفي کوي چې دا د الله تعالی ملک دی، همې پیدا کړی او همې مالک او واکمن دی. هر څه د ده په امر او حکم ترسره کیږي. که لمر راخیږي او لویږي، که وریځې په اسمان کې خوځي، باران او واوره ترې وریږي، که ونه او بوټی له ځمکې راټوکېږي او دانه او میوه ورکوي، که ژوي پیدا کېږي، ستر کېږي او مري، هر څه او هر کار الله تعالی خپله کوي. د هغه په اراده ترسره کېږي، د هغه په توفیق ترسره کېږي. قرآن د بایبل دا خبره له بنسټه ردوي چې الله تعالی د عالم له پیدایښت وروسته د عالم د نوې پیدایښت په عالم کې د نوې پیدایښت لړۍ متوقف کړه. شپږمه ورځ یې اوومه ورځ یې آرام وکړ. قرآن دا خبره له بنسټه ردوي. ګواکې هغه ستومانه شو، آرام یې وکړ. ګورې چې د الله تعالی په اړه د بایبل وینا څومره ناقصه او د واقع خلاف ده. موږ عملا هره ورځ پیدایښت په خپلو سترګو ګورو، په مسلسله توګه روان ده، یو شیبه هم نه متوقف کېږي. نوي شیان پیدا کېږي، زاړه مري له منځه ځي او ځای نوي شیان نیسي. د پیدایش او خلقت لړۍ یو شیبه هم نه دی متوقف شي. د قرآن وینا په دې ارتباط ډېره دقیقه، علمي او د واقعیت مطابق ده. آیا یو عقلمند انسان به هغه خدای ومني چې ستومانه کېږي او آرام کولو ته اړ کېږي او د خپل ملک چارې او واګې خپلې مخې ته پرېږدي؟ داسې خدای نه یو مؤمن انسان منلی شي او نه هم یو عقلمند انسان. الله تعالی په اونۍ کې یوه ورځ د دې لپاره د تعطیل او رخصتۍ ورځ نه ده ګرځولې چې ده په خپل عالم په شپږو ورځو کې بشپړ کړ او اومه ورځ یې آرام وکړ. الله تعالی عالم پیدا کړی او له پیدا کولو وروسته یې د دې عالم چارې په خپل واک کې اخیستې. د عالم تر پیدا کولو د عالم پالنه او ساتنه او حفاظت ډېر دروند او ګران کار. که د عالم تر پیدایش دا دروند کار نه وي، تر هغه نه کم کار نه دی. دا لوی عالم چې سړی پراخوالي ته توجه وکړي، تر 2 تریلیونه زیات ستورلیکي او کهکشانونه او په هر یوه کې 120 میلیارده ستوري چې ډېری یې هم زموږ تر لمر لوړ زیات ستر. د دې ټولو ساتلو څومره ګران کار دی. پیدایښت یې په یو انفجار سره و. یو انفجار د دې باعث شو چې دا ټول عالم پیدا شي. اما د هغه ساتنه او پالنه څومره قدرت غواړي، عظمت غواړي. قرآن فرمایي چې الله تعالی هم د دې عالم خالق دی او هم ټولواک او مالک او ملک.
په دې سره د بایبل د دغه غلطي وینا تردید شوی چې الله تعالی په انسان قیاسوي، د انسان په څیر ستومانه کیږي، راحت او آرامۍ ته ضرورت لري چې خپل ستړیا رفع کړي. د انسان لپاره په اونۍ کې یوه ورځ د عبادت لپاره مختص شوی. د یهودانو لپاره شنبه هفته، د مسیحیانو لپاره یکشنبه او د مسلمانانو لپاره جمعه. پر مسلمانانو د جمعې لمونځ فرض دی. د لمانځه لپاره به خپل کارونه متوقف کوي، راځي په جمع به جماعت کې په امیر پسې یا دغه نائب پسې لمونځ کوي او د جمعې خطبه به اوري. په دې خطبه کې به امیر المؤمنین او دغه نائب که هغه ونه شو توانېدلی، د څه عذر له کبله ونه توانېدو چې د جمعې لمانځه کې برخه واخلي او امامت او خطابت وکړي، نو دغه نائب به برخه اخلي، هغه به امامت هم کوي او خطابت هم، او په دې خطبې کې به د اونۍ په مهمو مسایلو بحث کوي، مسلمانانو ته هم لارښوونه کوي. له لمانځه نه وروسته به بېرته خپل کارونه پیل کوي. د قرآن آیات په دې ارتباط کاملا صریح و واضح دی، یعنی دا یوه ورځ د دې لپاره نه ده ټاکل شوې چې انسان خپله ستړیا رفع کړي او ګواکې الله تعالی هم همداسې کړي. نه، دا د عبادت لپاره ټاکل شوی، د یو لوی مقصد لپاره ټاکل شوی. دې ورځ باید موقتا خپل کارونه او فعالیتونه متوقف کړو، راشو په جمع له نورو مسلمانانو سره یو ځای په منظمو صفوفو کې لمونځ وکړو او د اونۍ مهمو مسایلو باندې ځان پوه کړو. امیر او نائب به هم همدا کار کوي، راځي خپله به په لمانځه کې برخه اخلي او خلک به ته لارښوونې کوي. راشئ دا هم وګورئ چې بایبل د خدای عرش او د عرش د حمله په اړه څه ویلي. بایبل د حزقیال د یهودانو یو نبی منل شوی او ګڼل شوی، په 628 تر میلاد وړاندې ګواکې پیدا شوی او هغه دغه رویا بایبل کې راځي، خدای ګواکې په خوب کې لیدلی ده او دا رویا بایبل راخسته ده، حزقیال نبی رویا لیکي. بیا د لوخړو له منځه 4 عجیب موجودات چې انسان ته ورته ول راڅرګند شول، دته په خوب کې راڅرګند شول. خو هر یوه 4 مخونه او 2 جوړې وزرونه درلودل، پښې هم د انسان پښو ته ورته وي، خو ګوتې د سخوندر نوک ته ورته وي، داسې ګوتې نه، سخوندر نوک، او د ځلانده فلز او اوسپنې په څېر ځلېدو دې ته ورته وي، همداسې ځلېدلې. د هر وزر لاندې مې انسان ته ورته لاسونه لیدل، د وزرونو پای سره وصل، وزرونه سره وصل یو بل، مخکینه یې د انسان د مخ په څېر، دا یو ژوندی شی چې عرش په خپلو اوږو وړي، انسان ته ورته مخې، 4 مخونه یې درلودل، مخکنه یې انسان ته ورته، شی د زمري په څېر، کیڼې د غوایي په څېر،
او شاتنه د عقاب پسې. هر یوه 2 جوړې وزرونه درلودل چې یوه جوړه یې پرانیستلي وو او د بل موجود د وزرونو څوکو سره وصل وو، هلته به رسېدل. او بلې جوړې د دوی بدن پوښلی وو. 4 وزرونه یوه جوړه پرانیستې وو، د نورو 4 موجوداتو له هغه سره به وصل وو، او 2 به د دوی خپله بدن پوښلی وو. کوم ځای ته چې به د دوی روح تله، په همغه لورې به تلل، له دې پرته چې بل لوري ته کاږه شي. د دغو موجوداتو په منځ کې د بلو سکروټو په څېر شان خوځېدل چې له منځه یې برېښنا راوته. دا ژوندي موجودات هم د برق په څېر تیز تیز مخکې شاته خوځېدل. 4 څرخونه مې ولیدل، تر هر یوه لاندې یو څرخ د زبرجدو په څېر ځلېدل او یو بل ته سره ورته ول. د هر څرخ منځ کې بل څرخ و. د همدې لپاره په دې توانېدل چې په هر لوري وخوځېږي، پرته له دې چې راوڅرخي. څرخونو داسې پرې درلودې چې له سترګو ډکې وې. د هر څرخ پرې درلودلې او دا پرې هم له سترګو ډکې وې. کله چې به دغه موجودات خوځېدل نو څرخونه به هم ورسره خوځېدل، چې له ځمکې به پورته کېدل نو څرخونه به ورسره پورته کېدل، او چې ودرېدل به نو څرخونه به هم ودرېدل. دا ځکه چې د دغو 4 موجوداتو روح په څرخونو کې هم وه، نو دا موجودات او څرخونه د خپلې روح تر حکم لاندې ول. د هر یوه د سر له پاسه صفې ته ورته څه خور و، داسې لکه یو صفه چې خوری په سر باندې، چې د شیشې په څېر به ځلېدو او انسان به یې ویراوه. د دغه صفې لاندې د دوی وزرونه داسې پرانیستي وو چې د یو وزر به د بل وزر ته رسېدو. کله چې به الوتل نو غږ به یې داسې و لکه د ساحل د څپو غږ یا د خدای غږ یا د یوه لوی لښکر چغې. کله چې به ودرېدل نو وزرونه به یې راټیټ کړل. له هر ودرېدو سره به د صفې له سره یو غږ راورېدل کېدو. د صفې په سر د یوه ښکلي پاچایي تخت په څېر یو تخت، داسې لکه چې له شنو یاقوتو جوړ شوی، او د دې تخت له پاسه داسې ذات ناست و چې انسان ته ورته و. یعنې د بایبل د خدای عرش له زبرجدو یا زبرجدو ته ورته شي جوړ شوی، او دا خدای انسان ته ورته په دې تخت باندې ناست. دا تخت چې دغه 4 موجوداتو به حمل کوو، 4 حمله، 4 ژوو ته ورته مخونه یې وزرونه لري. لملا پورته داسې برېښېدو لکه په اور کې سور شوی فلز، بره برخې لکه په اور کې چې یو فلز سور شوی هم داسې برېښېدو. خدای د انسان ته ورته مخلوق، کاملا شبیه د انسان، له نیمایي هم ځلېدو لکه په اور کې چې فلز سور شوی، او لملا لاندې لکه د اور ځلانده لمبې لاندې هم ځلېدې، او داسې چې د اور لمبې. شاوخوا یې نور راتاو، او په دې نور کې د بوډۍ د ټال قوس قزح پېژنې انشاءالله، هغه چې پسرلي کې د اسمان په لمنو کې را څرګندېږي، متعدد رنګونه لري. قوس قزح دې ته ورته رنګونه تر سترګو کېدل. د خدای پرتمین حضور داسې ماته را څرګند شو
کله چې ما دا صحنه ولیده په سجده پرېوته. حزقیال نبی په خپل خوب کې خدای دغسې لیدلی. خدای دغه شکل و صورت، دغه عرش، په عرش باندې د خدای ناسته، استوا او د عرش حمله. دلته بایبل د تل په څیر خدای له انسان سره تشبیه کړی. له انسان سره توپیر یوازې په دې کې دی چې لملا پورته داسې برېښېدو لکه په اور کې سور شوی فلز، او لملا لاندې لکه د اور ځلانده لمبې. کټ مټ انسان توپیر یې له انسان سره فقط په دې کې چې نیمایي لملا نه بر سور په اور کې سور شوی فلز ته ورته، او لاندې هم د اور لمبو ته ورته. شاوخوا یې وایي چې نور راته و. عرش یې د پاچاهانو ښکلې تخته ورته. د عرش حمله یې داسې 4 فرښتې چې هر یوه یې 4 سرونه او 4 وزرونه لري. یو سر انسان ته، بل یې زمري ته، بل یې غوایي ته او بل یې عقاب ته ورته. خو حقیقت دا دی چې پیغمبر خو پرېږده، هیڅ مؤمن انسان به د الله تعالی په اړه نه داسې خوب وګوري او نه به په خپل ذهن کې داسې غلط او ناقص انځور جوړ کړي. متاسفانه چې اهل ظاهر د خدای عرش او د عرش د حمله په اړه د بایبل ویناو ته ورته رای او نظر لري. دقیقاً دوی هم له خدای نه هماغه تعبیر لري چې بایبل لري. د خدای په اړه د دوی تصور او رای هم داسې ده لکه بایبل. له نږدې چې هغوی سره کښېنه او نظرات یې واورې نو درته جوته بشي. توپیر یې ډېر کم دی، شکلي توپیر، اما په حقیقت کې دوی هماغه نظریه د خدای او د عرش د حمله په ارتباط لري چې بایبل لري. ما ته د بایبل دا وینا داسې بریښي لکه یو مثال کې توضیح کړم، لکه د انسان د سر په ویښتانو باندې په یوه ډله ویروس ناست او یوې خواته بلې خواته ټوپکې او خیزونه اچي او په خپلو منځونو کې وایي چې دا خدای به څنګه یي، شکل به څنګه یي، صورت به څنګه یي. او بیا نور په ځواب کې ورته وایي چې نو آیا خدای به له موږ پرته بل شکل لري؟ حتما به همداسې زموږ په څېر ګرد مرد دی. خدای موږ ځان ته کتلی دی، موږ یې جوړ کړی، موږ یې د ځان په څېر جوړ کړی. آیا تر موږ به ښایسته موجود هم په دې ټول عالم کې؟ حتما به خدای زموږ په څېر همدغه وړوکی ویروس به همدا وایي. هر ژوی د ځان په ارتباط همداسې فکر کوي، هر انسان، هر مخلوق فکر کوي تر ټولو ښایسته دی او خدای به هم درته ورته د خدای په اړه به همدغه تصور او انځور په خپل ذهن کې جوړوي چې ځان ته ورته. او هغه یو بل ته وایي چې نو آیا کیدای شي خدای به له موږ پرته، د موږ له صورت او شکل پرته بل صورت او شکل ولري؟ مګر د دې ځناور په څېر به هدف به انسان ته دې اشاره وکړي، دا ځناور چې زموږ تر پښو لاندې ده، موږ د سر په ویښتانو باندې ګرځو را ګرځو، یوې خواته بلې خواته خیزونه اچوو، خدای ورباندې خبرېږي نه. سترګې دومره ړندې دي، کمزورې دي چې موږ لیدی نه شي، غوږونه یې دومره کمزورې دي چې زموږ غږ اورېدی نه شي، په دې نه پوهېږي چې موږ د هغه په سر باندې خوځېږو. دا به حتما مري، دا به حتما ختمېږي لکه د ډایناسور په څېر، دا آینده نه لري. هېڅکله ممکن نه ده چې خدای به د دې بې عقله په څېر وي، د دې ځناور په څېر وي. انسان ته به همدغسې وایي، دومره ضعیف ده چې موږ نشي لیدلی، دومره کمزوری دی چې له دې خبر نه دی چې موږ د ده په سر باندې ناست او د ده ټول سر ویښتان موږ نیولی دی ډک، د یو نه هم نه خبرېږي.
نو حتما به خدای زموږ په څیر. د بایبل نظر هم همداسې ده او د اهل ظاهر نظر هم همداسې، هماغه ویروس ورته. دا وړوکی انسان خدای سره ورته ګڼي او لوی عظیم خدای له انسان سره ورته. دا ځکه چې ځان غوره ګڼل او تر ټولو ښایسته او ستر ګڼل دا د هر ژوي طبیعت دی، د انسان طبیعت. ځان تر ټولو ښایسته ګڼي، ځان تر ټولو نه پوه او هوښیار ګڼي. نو ځکه د خدای په ارتباط هم چې غواړي کوم تصویر او انځور په خپل ذهن کې جوړ کړي، حتما به دا تصویر او انځور دغسې چې دته ورته. همدا کار چې بایبل کړی او همدغه کار چې اهل ظاهر یې کوي. دا مه تور ګڼئ او نه هم مبالغه. دا اوس په یو هیواد کې، په عربي هیوادو کې، ځینو کې حتی درس نصاب داسې دی چې یو ورځ استاد راشه او شاګردانو ته وایي چې نن خدای ته د لاس ثابتولو موضوع ده، او بیا استاد په دې باندې بحث کوي چې خدای د انسان په څیر دوه لاسونه لري، بلا تشبیه بلا تکیف. دا موږ سره علاوه کوي. خدا بلا تشبیه بلا تکیف څه فایده کوي؟ یو طرف ته وایي خدای دوه لاسونه لري، د انسان د دوه لاسونو په څیر. دا بلا تشبیه څه تا تشبیه کړي او بیا وایي بلا تشبیه بلا تکیف. بله ورځ راشي وایي چې نن دا موضوع ده چې ثابته کو خدای لاس شی او ټینګ لاس لري، او بیا ورپسې راشي بله ورځ چې خدای لاس 5 ګوتې لري، بیا همداسې وایي چې خدای قدم لري، پښه لري، او په ځینې روایاتو باندې هم استناد کوي. کمزوري روایات له غلط تعبیر سره روایات چې دوی له هغه نه غلط تعبیر لري. دې ته ورته د خدای عرش، په عرش باندې د الله تعالی استوا، همدا چې حتی دا چې خدای رضا لري، خدای ازار لري، خدای ساق لري. د قیامت په ورځ به ساق بربند شي، پونډۍ لري، پونډۍ به د قیامت په ورځ څرګنده شي. دې باندې تاکید کوي او غواړي شاګردانو ته دا ثابته کړي، دلایل وړاندې کوي. مګر آیا کوم انسان چې په سر کې ماغزه وي، نه ایرې او بوس، هغه په دې قانع شي چې ستر خدای د دې پراخ عالم خالق، ټولواک، ساتونکی او پالونکی رب د وړوکي انسان په څیر دی، د پاچایانو په څیر تخت باندې ناست دی. دا تخت یې څلور سرې فرشتې په اوږو وړي. د بایبل له نظره هماغسې چې یوه فرشته داسې ده چې مخ یې انسان ته ورته ده، او بل یې زمري ته، بل یې غوایي ته، او بل هم عقاب ته. د بایبل لیکونکي اورېدلي چې خدای اورېدونکی او لیدونکی ده. تورات و انجیل و زبور کې دا راغلی، خدای بصیر دی، خدای سمیع دی، خدای علیم دی. همدغسې په قرآن کې چې راغلی دی، هر څه ویني، هر څه ګوري. خپلو پیغمبرانو ته یې وحی لېږلی، دوی ته یې لارښوونې کړي، خپل احکام یې ورته بیان کړي. د تورات او انجیل له دغو اظهاراتو د انتباه اخیستی چې خدای حتما د انسان په څیر دی. همداسې 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 لاسونه او 2 پښې لري. نو ځکه یې مخکې هم ویلي چې خدای انسان ته انسان د ځان په څیر پیدا کړ، او دلته د حزقیال نبی په خوب او رویا کې خدای همدغسې انځوروي، انسان ته ورته موجود. دا اورېدلی چې خدای د عرش خاوند دی، نو ځکه یې دلته د خدای عرش د ځمکې د پاچایانو له تخت سره تشبیه کړی. هغه په دې نه پوهېږي چې په اصل کې تورات او انجیل او زبور کې
د الله تعالی د عرش یادونه د دې مطلب د افادې او بیانولو لپاره شوی چې الله تعالی د دې ټول عالم ټولواک دی. دلته دغه حکم حاکم دی، دلته هر څه دغه په واک کې دی. د دې ملک مالک دی، د دې ملک ملک دی. اصلا په هغو کتابونو کې هم دغه مطلب په دې صیغه راغلی ده لکه چې په قرآن کې راغلی. د تورات او انجیل دا خبر اورېدلی چې الله تعالی فرمایي که تاسو ایمان او تقوا ولرئ زه به مو یوازې نه پرېږدم، تاسو سره به او ستاسو مرسته او ملاتړ به کوم. هغه له دې وینا دا نظریه را ایستلې چې خدای له اسرائیلیانو سره دی. اسرائیلیان د خدای نازولی قوم دی او د خدای قوم دی، خدایی قوم دی. نو کله چې دوی په بیدیا کې په خیمو کې اوسېدل خدای ته هم د ځان په څېر خو ډېرې ښکلې خیمه جوړه کړه. خدای به دلته له موږ سره په دې خیمې کې اوسېږي. او چې کله لاړل فلسطین یې ونیولو هلته مستقر شول نو بیا یو لوی تعمیر د هغه لپاره جوړ کړ. کافي سره زر او سپین زر پکې کارول شوی، قیمتي تیږې. نو دا شو د خدای دایمي کور. دلته به له اسرائیلو سره له بني اسرائیلو سره یو ځای اوسېږي. خیمه یې د قدس الاقداس په نامه یاد کړ. او په سلګونو کیلو طلا سره زر سپین زر په دې قصر باندې هم مصرف کړ. نو له دې وروسته خدای له اسمانه راکوز شو، په دغه قصر کې مستقر شو. څه تل لپاره د بني اسرائیلو په خوا کې. په مجازي توګه کارول شوي الفاظ او استعارې په اصلي معنا ونیول او د الهي کتابونو آیتونه غلط تعبیر او تفسیر کړل. کټ مټ هماغسې چې نن متاسفانه اهل ظاهر هم دا کار کوي. دا هماغه کار و چې زموږ کمعقلو هم د دوی تر اغېز لاندې وکړ. هر شي د پاچاهانو له تخت سره او پر عرش د الله تعالی استوا یې پر کوم تخت د انسان له کښېناستا سره تشبیه کړ. د تورات او انجیل په شمول په ټولو الهي کتابونو کې د الله تعالی د صفاتو او د عرش په څېر د داسې شیانو په اړه هم بحث شوی چې د انسان له نظره پټ دی او انسان په خپل قاموس کې د هغه لپاره نوم نه لري. د عالم په دوه برخو ویشل سوی، مشهود او ملموس برخه، هغه چې موږ ګورو، حس کوو، خپلو سترګو یې وینو. اما او بل هغه برخه چې زموږ له لیدو اخواته ده، د غیب عالم کې شامل ده. د دغه برخې لپاره چې موږ په خپلو سترګو وینو او احساسوو، موږ یې درک کوو په خپلو حواسو سره. موږ د دې لپاره نومونه لرو په خپلې ژبې کې، ټول قومونه، که دا عرب دی که عجم. د دې ټولو شیانو لپاره انسان ځان ته نومونه وضع کړي او مفهوم یې هم کاملا واضح. اما د هغو شیانو لپاره چې د غیب په دنیا کې دي، موږ درک کولی نه شو، لیدلی نه شو، احساسولی نه شو. موږ د هغوی لپاره نومونه نه لرو، داسې نومونه چې هغه ورباندې توضیح کړی شو، ورباندې پوهېدی نه شو. موږ د هغه شي لپاره نوم وضع کړی چې پیژنو یو او ورباندې پوهېدلی وي چې دا څه دی، څه استفاده ترې لیدل شي، څه خصوصیات دي. خصوصیاتو باندې هم پوهېږو، د هغه نه په استفادې باندې هم پوهېږو او خاص نوم مو د هغه لپاره وضع کړی. اوس که څوک وغواړي موږ ته هغه شان معرفي کړي چې موږ ورته نوم نه لرو او د عالم لویه برخه پکې شامل ده.
په خپل هم چې غواړو دغه شان په ارتباط بحث وکړو مجبور له هغه الفاظ استفاده وکړو چې موږ د مشهود شان لپاره وضع کړی او که الله تعالی موږ ته د عالم معرفي کوي نو په هغه الفاظ به راته معرفي کوي چې موږ د مشهود او ملموس شان لپاره وضع کړی له دې نه پرته بل چاره نشته چیرته چې قرآن غوښتي موږ ته دغه غیبي شیان زموږ له سترګو نه پټ شیان معرفي کړي او د تشبیه له فن استفاده کړي د همدې لپاره قرآن وایي چې دا قرآن شامل دی په دوه ډولو آیتونو باندې محکم آیتونه او متشابه آیتونه محکم آیتونه هماغه دي چې مفهوم یې واضح ده او مدلول د هر لفظ هم کاملا واضح ده ډبره پوهېږئ ډبره څه ده لرګی ونه امثال دي دا اشیا دي چې موږ یې پېژنو په مجرد یې شوی ونه ورباندې پوهېږو چې معنا څه ده او که احیانان زما په ژبه باندې څوک ونه پوهېږي له لاسې نیسم د ونې خواته ودروم چې دغه ورباندې پوهېږي شک و شبهه ورته نه پیدا کېږي دې ته وایي محکم آیاتونه قرآن وایي چې اصلي او د کتاب محوري موضوع همدغه آیتونه دي یو بله برخه هغه دي چې قرآن ورته د متشابه آیاتونو نوم ورکوي چې په هغه کې د تشبیه له فن کار اخیستل شوی یو لفظ چې اصلا وضع شوی دی د یو ملموس او مشهود شي لپاره هغه کارول شوی دی داسې شي لپاره چې غایب دی زموږ له سترګو نه پټ دی د تشبیه له فن په استفادې سره موږ ته هغه داسې یو فهم راکړل شوی دی چې په نسبي توګه هغه شی درک کړی شو یو تصور دی هغه په ارتباط ولرو زموږ فهم ته رانږدې کړی شي خو دغه الفاظ په اصلي معنا اخیستل دا لوی اشتباه ده اصلي مصیبت هم دې جنه راشو سوی دغه الفاظ چې د تشبیه په توګه کارول شوي د غیب د عالم یو شی موږ ته معرفي شوی ده معنوي شیان موږ ته معرفي شوي ده موږ په اصلي معنا واخلو په استعارې کې هم لوی مشکل همدغه ده د دې په ځای چې د استعارې هغه مفهوم او مراد واخلو هڅه کوو چې الفاظ ترجمه کړو او له ستونزو سره مخامخ کېږو د غلطي مرتکب کېږو اشتباه کوو او متشابه آیتونو کې په عین ترتیب موږ اشتباه کوو چې دا الفاظ په خپل اصلي معنا ونیسو لکه چې د بایبل لیکونکي د الله تعالی له عرش د پاچا ښکلی تخت جوړ کړی او په انځور یې وړاندې کړی ده په خپلې رویا کې هم دا تخت څنګه دی او حمله د عرش هم داسې څه چې شکل یې ترسیم کړی چې دا تخت پر اوږو وړي د بایبل لیکونکي هڅه کړې چې په دې بیان سره د مسیحیانو او یهودانو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې خدای څنګه له یو ځای بل ځای ته درومي پوښتنه ده خدای آیا دا زموږ په څېر له یو ځای نه بل ځای ته ځي تګ یې راتګ همداسې ده لکه دا زموږ په څېر خدای څنګه کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي ده ورته ښه ځواب موندلی ده او هغه دا چې د په تخت ناسته څلور حمله لري ډېر قوي او ځواکمن وزرونه لري او دا تخت هم سرخونه لري هرې خواته چې وغواړي خوځېږي نو الله تعالی دغسې د دغو فرشتو چې په دغه تخت په خپلو اوږو وړي هرې خواته چې وغواړي هماغه خواته بیولی شي فرشتې له یو ځای بل ځای ته رسوي داسې فرشتې چې هم د انسان هوښیارتیا لري
هم د عقاب وزرونه لري، هم د غوایي زور لري، او هم د زمري مضبوطې پښې لري. خدای داسې انځور کړی او حمله د عرش په دې شکل او عرش هم هغسې. له انسان سره د الله تعالی په اړه یو پوښتنه دا ده چې خدای چیرې دی، څه کوي، له دې عالم سره تعلق څنګه دی. دا پوښتنه له هر انسان سره شته. که څوک وغواړي چې دغه پوښتنه ځواب کړي او په دې پوه کړي چې الله تعالی دا عالم پیدا کړی، اداره کوي، ساتنه او حفاظت یې کوي، دلته هر څه د ده په حکم ترسره کیږي، د دغه مطلب د افادې لپاره تر ټولو غوره یوازینۍ طریقه دا ده چې هغه ته وویل شي خدای د دې عالم ټولواک دی. لکه چې ته په خپل ژوند کې ګوري ځینې د یو ملک ملک ده، پاچا ده، سلطان ده، اقتدار د هغه په لاس کې. دغه اصطلاح د ټولواک او پاچا انسان یو چا لپاره کاروي چې په یو ملک باندې حکومت کوي. الله تعالی په همدې نامه معرف شوی دی. الله تعالی د دې عالم ټولواک ده. همدغسې لکه چې ته ګورې په دې خپل ژوند کې یو څوک د یو ملک پاچایي او په عرش په تخت باندې د اقتدار تخت باندې کښېنستی او دې ملک او هېواد کې دغه حکم نافظ وي. خدای د دې ځمکې او عالم د دې ټول عالم پیدا کوونکی دی او ټولواک دی. د ټولواک اصطلاح، د ملک اصطلاح کارول د همدې لپاره د دغه مطلب د افادې لپاره تر ټولو غوره او یوازینۍ طریقه هم دغه ده چې خدای د دې عالم ټولواک دی، پاچا او حاکم دی. لکه څنګه چې د یوه چا د پاچا کېدو په اړه وایي د پاچایي پر تخت کښېناست، همدغسې الله تعالی خپل ځان معرفي کوي چې هغه د دې عالم د عرش مالک دی، په عرش استوا کړی، د دې عالم ټولواک دی. دلته به ټول کارونه دغه په امر ترسره کېږي. په الهي کتابونو کې دغه استعاره پر عرش استوا د دغه مطلب د افادې لپاره کارول شي چې الله تعالی د دې عالم ټولواک دی، امور د ده په واک کې دي او د دې عالم د پاچایي پر عرش استوا کړی. عرش او پر عرش استوا هغه الفاظ دي چې انسان د یو پاچا د واکمنۍ او قدرت ته د رسیدو لپاره کاروي. په کوم آیتونو کې چې د الله تعالی لپاره داسې الفاظ راځي دا متشابه آیتونه دي، په هغه کې د تشبیه له فن نه استفاده شوه. ځینې داسې فکر کوي چې ګواکې د متشابه آیتونه هغه دي چې انسان په شبهه کې اچي. اشتباه کړي. حقیقت دا دی چې متشابه آیتونه هغه دي چې په هغه کې د تشبیه له فن استفاده شوی. سروش وینا مې اورېدلی د متشابهاتو په ارتباط، لکه چې د نورو ټولو قضایرو په ارتباط سخت اشتباه کوي. دلته هم ویل چې متشابه آیتونه کوم دي او څنګه به ثابتوي چې دا متشابه دی، مګر د ټولو آیتونو په ارتباط عین فکر نشو کولی چې دا متشابه دی. حال دا چې که انسان لږ غور وکړي نو ډیر په اساني او ژر پوهېدلی شي چې د قرآن کوم آیتونه متشابه دي. ځکه وغواړم فرصت ولرم نو د قرآن ټول هغه آیتونه بس راغونډ کړم او د همده په مخ کې به چېږدم چې دغه آیتونه ټول متشابه دي. هغه آیتونه چې په هغې کې له فن د تشبیه استفاده شوې ده همغه آیت متشابه دی. ډېر په اساني سره پوهېدلی شي چې متشابه آیتونه کوم دي. د الله تعالی ذات، د هغه عرش او پر عرش استوا یې داسې څه نه دي چې انسان په خپل قاموس کې داسې الفاظ او کلمات ورته ولري چې په مرسته یې په دقیقه توګه تشریح کړی شي. ناچار به په داسې الفاظو معرفي کېږي چې په اصل کې د انسان له لوري د مشهود او ملموس شیانو لپاره وضع شوي او د تشبیه له لارې به د انسان ذهن او فهم ته رانږدې کېږي. په متشابه آیتونو کې راغلي الفاظ په متبادره او متداوله معنا نشو اخیستلی. په هماغه معنا چې موږ د
لیدلو هغه شانو چې په سترګو یې ګورو د هغه لپاره وضع کړي دي په هماغه معنا یې نشو اخیستلی یعنې نشو ویلی چې په عرش دغسې دی لکه د ځمکې یو تخت په عرش باندې استوا داسې دی لکه په یو تخت باندې د انسان ناسته کرسۍ باندې د الله تعالی استوا داسې نه ده لکه په انسان چې په یو کرسۍ باندې کښېني په دې معنا به یې نه اخلي متداوله متبادره معمول معنا به د الفاظ نه اخلي قرآن وایي چې په اصلي معنا یې له الله تعالی پرته بل هېڅوک نه پوهېږي تر کومه ځای چې د انسان عقل قدر کوي او درومي پوهېدلی شي تر هماغه ځای پورې الله تعالی مخکې تلی او موږ ته وضاحت کړی د غیب عالم شان یې موږ ته معرفي کړی په همدې به اکتفا کوو له غرور او تکبر به ډډه کوو ستا عقل محدود ده د وزرونو ځواک دی هم کم تر دې ځایه پورې الوتلی شي له هغه نه مخکې نه شي تلی دلته به توقف کوي په هماغه حد کې به توقف کوي چې الله تعالی غوښتي او تا ته یې معرفي کړي اما په تعویل یې په ماهیت یې په حقیقت یې له الله تعالی پرته بل څوک نه پوهېږي په عرش باندې استوا څنګه ده موږ نه پوهېږو د الله تعالی عرش څنګه دی نه پوهېږو دونه پوهېږو چې دا مکان نه دی دونه پوهېږو چې دا د ځمکې د تخت په څېر یو تخت نه دی دومره پوهېږو چې په عرش باندې د الله تعالی د استوا معنا او مراد دا ده چې الله تعالی د دې ځمکې او عالم ټولواک دی له دې نه اخوا توقف کو او همدا به وایو چې قرآن موږ ته لارښوونه کړې وما یعلم تأویله الا الله په تعویل اول ته ګرځول دی اصل ته بنیاد ته ګرځول دی دا لومړي حالت ته ګرځول دا کار دی چې له الله تعالی پرته بل څوک ورباندې نه پوهېږي پام کوه چې د فرشتو په ذریعه د الله تعالی د عرش هم او وړل داسې ونه ګڼي لکه چې په دنیا کې څوک کوم تخت پر اوږو وړي که احیانا داسې تصور دی ذهن کې راولاړ شي نو اشتباه دی کړی توقف کوه مخکې مه ځه که داسې تصور د ذهن کې را پیدا شي نو تا خدای له مخلوق سره تشبیه کړی دا غلطی ده چې د بایبل لیکونکي وکړه او متاسفانه اهل ظاهر تکراروي پیغمبر علیه السلام د عرش د حمله په ارتباط ډېر ښکلې لارښوونه لري ابو هریره روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل یقینا چې الله اجازه راکړه له داسې یوې فرشتې مو خبر کړم چې پښې له اوومې ښکتنۍ ځمکې تېرې شوې او عرش یې پر اوږو دی یعنې له عرش رانیولې بیا د دې ځمکې نه هم تېره شوې له اووه اسمانونو هم تېره شوې ده له ځمکې هم تېره شوې ده پښې دا تحتنۍ اوومې ځمکې نه هم تېرې شوې ده عظمت یو فرشتې شي ولی موږ ته یو انځور یو معلومات راکړي د عرش د حمله په ارتباط خو همدا فرشته وایي چې پاکي تا لره د ازماره به چېرته چې وي او چېرته چې یې نه پوهېږم چېرته وي او چېرته یې همدغه فرشته چې عظمت یې هم دومره له عرش رانیولې له اووه اسمانونو تېره شوې عظمت او د ځمکې له اوومې تحتاني لاندنۍ ځمکې هم تېره شوې شي هغه هم نه پوهېږي چې خدای چېرې ده هغه هم نه پوهېږي په عرش باندې د خدای استوا څنګه ده زه یو وړوکی انسان او استعدادونه مې هم دومره کمزوري چې د یو نرۍ پردې شاته هم څه نه ګورم
نه پوهېږم چې دې پردې خوا ته دغه شیشې اخوا ته څه تېرېږي، هغه پردې شاته زه نه پوهېږم څه دي او څه روان دي. زه راځم او جسارت کوم او وایم د الله تعالی د ذات په ارتباط غواړم بحث وکړم، مغرور هم یم او فکر کوم چې بس ډېر کمال مې کړی دی، خدای مې له انسان سره تشبیه کړی دی. دې سوال ته مې ځواب موندلی چې خدای څنګه ده، دې سوال ته مې ځواب ویلی چې د خدای عرش څنګه دی او حمله یې څنګه دی. بایبل هم دا غلطي کړې ده، هر څوک چې دا کار وکړي اشتباه یې کړی. دا با عظمته فرشته هم نه پوهېږي چې خدای چیرې دی، چیرته و او چیرې دی، چیرې و اوس چیرې دی او سبا به چیرته وي. په عرش باندې دغه د الله تعالی استوا څنګه ده فرشته هم نه پوهېږي، حمله د عرش هم نه پوهېږي. د حمله د عرش هم داسې نه دی لکه د انسانانو په څېر لکه دا بایبل چې ترسیم کړی دی که نه، یوې انسان ته ورته، بلې غویي ته ورته، بلې زمري ته ورته، بلې هم عقاب ته ورته، وزرونه لري او پښې لري او د الله تعالی عرش حمل کوي په خپلو وژو. دا دوی انځور کړی، دا انځور د دوی په کتابونو کې هم راغلی، د دوی په کلیساو کې هم تر سترګو کېږي. خدای او هغه حمله د عرش چې خدای په خپلو وژو ولیده په بایبل کې هم راغلی. راشئ بایبل وګورئ چې همدغه راغلی. دا څه چې ما تاسو ویل ترجمه ده، دقیقه ترجمه دی بایبل دی چې د الله تعالی په ارتباط او د عرش او د حمله په ارتباط کوي. یقینا که د عرش په اړه د پیغمبر علیه السلام دا وینا د بایبل له وینا سره مقایسه کړو، همدا کافي ده چې ووایو د الله تعالی او دغه د عرش په اړه د بایبل وینا د هغه چا وینا ده چې خدای نه پېژني، د هغه له عظمت خبر نه دی او د ځمکې پر سر له یو پاچا او یو انسان سره مقایسه کوي. متاسفانه په مسلمانانو کې هم یو داسې ډله را پیدا شوه چې د الله تعالی عرش، د عرش حمله او پر عرش د الله تعالی د استوا په اړه بایبل ته ورته انګېرنه لري. هغوی هم وایي چې خدای انسان د ځان په څېر پیدا کړ، دوه سترګې، دوه غوږونه، دوه لاسونه، هر لاس 5 ګوتې، دوه پښې، پنډۍ، ردا او پردوک لري. خو وایي خدای دوه سترګې لري بلا تشبیه، دوه شی او کیڼ لاسونه لري بلا تشبیه، هر لاس 5 ګوتې لري بلا تشبیه، دوه پښې او پنډۍ لري بلا تشبیه، پر عرش ناست دی بلا تشبیه، د قیامت پر ورځ به خپلې پنډۍ لوڅې کړي بلا تشبیه. نه، پنډۍ به ور لوڅې کړی شي، پنډۍ به خپله نه لوڅوي بلکې ور لوڅې به کړی شي، یعنې کوم بل څوک به دغه پنډۍ هم ور لوڅې کړي. یکشف عن ساق ویل شي، دوی هم دغسې ترجمه کوي، یعنې متشابها و غیر متشابه. قرآن یو آیه لري د جنت د میوو په ارتباط چې وایي هم متشابه دی هم غیر متشابه. رنګ و شکل کې داسې معلومیږي چې هماغه دنیا میوه ده، اما په اصل کې د دنیا د میوو ته ورته نه ده. دوی هم دا کار کوي. خدای انسان ته پر خپل ټول جوړښت کې ورته دی بلا تشبیه. کوم کمعقل انسان به دا بلا تشبیه ومني او تا به له مشبهه ډلې وباسي چې خدای تشبیه کړی نه. هر څه کې تشبیه کوي. خدای ته مثال بیانوي، له انسان سره ورته ګڼي او سره دی وایي چې بلا تشبیه او بلا تکیف، زه مشبهه له ډلې نه یم. متشابها و غیر متشابه، هم سره ورته او هم نه ورته. دوی هم له الله تعالی کټ مټ یو انسان جوړ کړی. د الله تعالی عرش هماغسې ګڼي لکه د کوم پاچا تخت، او پر عرش د الله تعالی استوا هماغسې لکه پر تخت یو پاچا ناست. له دې څرګند او قبیح تشبیه وروسته د بلا تشبیه او بلا تکیف لفظ راوړل هیڅ ګټه او معنا نه لري. دې ته هم باید متوجه وو چې د قرآن په هرې برخې کې چې د استوا علی العرش ذکر راغلی، ورپسې متصل ویل شوي یدبر الامر، کارونه تدبیروي،
یعنی د امور او تدبیر دغه واک دی. یغشي الليل النهار، شپه پر ورځ راغوړوي، یعنی دا شپه او ورځ دغه په اراده راځي. دا چې ته ګورې شپه د ورځې ځای نیسي، دا ځای اوس روښانه ده، څو شېبې وروسته ګوري چې دلته یو د شپې توره پرده وغوړېده. دا کار الله تعالی کوي. له الامر، کارونه او فرمانونه د پورې مربوط دي. حکم دته مختص دی. دلته هر څه د ده په اراده کېږي. له الملک، پاچاهي د لره ده. له الحکم، حکمونه صادرول مختص دته دی. او دې ته ورته مطالب راغلي، او دا شی چې په استوا له العرش سره قرآن موږ ته دا لارښوونه کوي چې الله تعالی د دې عالم ټولواک دی، د چارواکي له ده سره دی. ډېر بې عقله انسان به له دې هغه انتباه اخلي چې د بایبل لیکونکي اخیستی او خپل خدای د یوه داسې تخت پر سر کښېنولی چې څلور سرې پشتې عمل کوي. د قرآن له نظره څوک چې له عرش د پاچایانو د تخت په څېر تخت جوړوي او له استوا په تخت کښېناستل د ده په زړه کې کوږوالی دی. مؤمن انسان به وایي استوا علی العرش و استعاره ده چې انسانان د چا د پاچایي لپاره کاروي. الله تعالی موږ ته په دغو الفاظو سره ښیي چې دی د عالم ټولواک دی او ټولې واګې د ده په واک کې دی. نه یې عرش کوم تخت ته ورته شی دی او نه یې استوا د انسان استوا ته ورته کوم فعل. په تعویل یې له الله تعالی پرته بل هېڅوک نه پوهېږي. بایبل دا هم لیکلي چې خدای وفرمایل زه د انسان په لاس جوړ شوي کور کې نه اوسېږم. بایبل دا هم راخلي. اسمان می تخت او ځمکه می تر پښو لاندې کرسۍ ده. تاسو به څنګه ماته کور جوړ کړی شئ؟ بني اسرائیلو ته وایي دا خیمه چې ماته ودروئ یا دلته کوم قصر چې زما په نامه جوړ کړی، تاسو به ماته څنګه تخت جوړوئ، څنګه به ماته کور جوړوئ او څنګه به په دې کور کې اوسېږم؟ دا د بایبل وینا ده. آیا د اسمان او ځمکه ما نه دي پیدا کړي؟ اوس که څوک دا د بایبل دا دوه ویناوې سره څنګ په څنګ کښېږدي او قضاوت وکړي، عجیبه ده چې څوک د دې وینا تر څنګ هغه بله وینا هم کوي. د چا چې ټول اسمان تخت وي، څنګه بل وړوکې تخت ته محتاج او اړ وي. اما بایبل هم دغه تناقض جایز ګڼي. ښه به وي چې د دې رایې لږ نور وضاحت وکړم په داسې الفاظو سره چې ښایي د هر چا سر پرې په اساني خلاص شي. کله ما څوک پوښتنه وکړي چې الله تعالی عرش لري، وروسته له دې ټولو توضیحاتو چې وشول ورته وایم هو یقینا چې الله تعالی عرش لري. که راته وایي الله تعالی پر عرش استوا کړی، ورته وایم هو یقینا چې الله تعالی په عرش استوا کړی. که راته وایي لږ مخکې ولاړ شه او مزید وضاحت راته وکړه، ورته وایم پر عرش د استوا مراد دا دی چې الله تعالی د عالم ټولواک دی، امور یې د ده په واک کې دی، د عالم د ده ملک او د یې ټولواک دی. که مزید وضاحت رانه وغواړي، ورته وایم که څه هم د عرش متبادره معنا تخت او د استوا برابرېدا ده، خو دا الفاظ د مخلوق لپاره په حقیقي معنا راځي او د الله تعالی په اړه په مجازي معنا. دا استعارې دي، باید په مراد اکتفا وکړو او له تحت اللفظي ترجمې ډډه وکړو. الفاظ د الله تعالی په اړه په متبادره معنا نشو اخیستلی. له دې اخوا زما او زما په څېر انسانان د څه ویلو توان نه لري. همدې حد کې به اکتفا کوو. زه له مخکې تلو عاجز یم، تر دې د زیات څه ویلو توان نه لرم. زما د کمزوري انساني استعدادونه دا مجال ماته نه راکوي چې له دې نه مخکې لاړ شم. نه په دې پوهېدی شي چې عرش څه دی او نه په دې چې پر عرش استوا څنګه ده. او دا همغه وینا ده چې قرآن یې کوي او فرمایي چې وما یعلم تعویله الا الله،
مزید ورته وایم څوک چې عرش داسې ګڼي لکه کوم تخت او استوا داسې ګڼي لکه څوک چې پر کرسۍ کښېني غلطي کړي د تعویل او تشبیه مرتکب شوی خدای له مخلوق سره تشبیه کړی د ټولو صحابه او سلف صالح مخالفت یې کړی او په دې سره یې په مسلمانانو کې فتنه راولاړه کړې قرآن د دغو خلکو په اړه فرمایي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله دی آل عمران سوره کې دا راغلی اما هغه چې په زړونو کې کوږوالی دی نو په متشابه پسې درومي په محکمو آیاتونو اکتفا نه کوي په مراد د متشابه آیاتونو اکتفا نه کوي غواړي مخکې لاړ شي او د متشابه آیاتونو په اصلي معنا باندې ځان پوهي کا هدف هم دا دی چې فتنه رامنځته کړي دوی فتنهګر دي په مسلمانانو کې فتنې راولاړي اختلاف رامنځته کوي او غواړي تعویل باندې پوه شي او ابتغاء تعویل دغه چې په متشابه آیاتونو کې په لانجو کې ښکېل شوي دي او د همدې آیاتونو لګیا دي دې کې بحثونه کوي هغوی زړونه بیمار دي هدف یې د فتنې راولاړول دي او غواړي چې په تعویل یې پوه شي په داسې حال کې په تعویل یې له الله تعالی پرته بل هېڅوک نه پوه شي راشئ د یو بل آیت په وړاندې هم لږ توقف وکړو چې ظاهر اول تعویل تعبیر او تفسیر عاجز دی قرآن فرمایي وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أعمالا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين هود وم آیات او دی هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل او عرش پر اوبو عرش پر اوبو د دې لپاره چې تاسو وازموي کوم یو مو د عمل له مخې تر ټولو غوره دی او که ته ووایې چې تاسو به له خپلې مړینې وروسته هرومرو راپاسئ ژوندي به شئ نو هغه چې کفر یې کړی حتما به ووایي دا له څرګند جادو پرته بل څه نه دی په دې مبارک آیت کې ویل شوي چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړ او عرش یې پر اوبو د دې آیت په تفسیر کې د درنو مفسرینو ترمنځ اختلاف تر سترګو کېږي هم په دې اړه چې آیا له شپږو ورځو همدا زموږ اوسنۍ ورځې دي مراد دي او که شپږ تکویني مراحل او هم په دې اړه چې د دې فقري معنا څه ده چې د اسمانونو او ځمکې د پیدایښت پر مهال د الله تعالی عرش پر اوبو آیا عرش او اوبه د ځمکې او اسمانونو له پیدایښت مخکې پیدا شوي آیا عرش داسې شی دی چې د بل څه پر سر ولاړ وي هماغسې لکه د ځمکې کوم تخت او که معنا یې دا ده چې هغه مهال یوازې اوبه د الله تعالی تر واکمنۍ لاندې وي او نور څه په ټول عالم کې نه و آیا له اوبو مراد همدا زموږ اوسنۍ د څښلو اوبه دي که دا چې هغه مهال اسمانونه او ځمکه د اوبو په څېر ویلي وو مایې ته ورته د دې مبارک آیات په اړه څو خبرې باید په پام کې ولرو دلته د الله تعالی په اړه د عرش او ورځې یادونه شوي انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شیانو لپاره وضع کړي کله چې دې ته ورته نومونه د الله تعالی په اړه راځي نو موږ په هغه معنا نشو اخیستی چې انسانان ورته کاروي او د نورو مشهود او ملموس شیانو لپاره کاروي
نارش د شی دی چې د ځمکې کوم تخته ورته وي او نه دا ورځ هغه موده ده چې زموږ له 1200 ساعتونو سره برابره وي په کوم آیتونو کې چې داسې الفاظ د غیبي امور لپاره راځي هغوی ته متشابه آیتونه ویل کېږي په هغوی کې داسې غیبي شیان چې انسان ورته نوم نه لري په داسې الفاظو یاد شوي چې انسان د لیدل کېدونکو شیانو لپاره وضع کړي په دې سره موږ ته د غیبي شیانو په اړه نسبي پوهه او معلومات راکول کېږي د دې یو مثال همدا د ورځ اصطلاح اللفظ ده چې قرآن یو ځای د الله تعالی په ارتباط د داسې مودې لپاره کاروي چې زموږ له 1000 کلونو سره برابره او په بل ځای کې له داسې مودې سره چې زموږ له 500,000 کلونو سره برابره ده الهي معیارونو کې او دغه په ارتباط یو ورځ دومره ده لکه زموږ 1000 کال او یو بل ورځ بیا داسې ده لکه 50,000 کال نو دا شپږ ورځې هم دا زموږ شپږ ورځې نه دي چې نږدې 22 ساعتونه کېږي بلکې شپږ تکویني مراحل دي چې اوږدوالی یوازې الله تعالی ته معلوم دی اوس انسان په دې ارتباط تخمیني اندازې لري چې دا عالم د دې عالم عمر څومره دی 14.8 میلیارد کلونه یې ګڼي میلیون کلونه یې ګڼي او د لمر هم همدغسې یو 4.8 دا هم د علمي تحقیقاتو په ترڅ کې یو تخمینی اندازه وړاندې کړې اما دقیق معلومات له الله تعالی پرته بل چا سره نشته دا ورځ دا تکوینی شپږ مرحلې څومره دي څومره موده یې ته واقع الله تعالی ښه پوهېږي تفصیل لطفاً د قرآن په لوشي په تفسیر کې د الاعراف د سورې 450 آیات کې مطالعه کړه د دې فقري وکانه عرش علی الماء په اړه د درنو مفسرینو آرا بیل او مختلف دي د ځینو له تعبیر داسې معلومیږي چې ګواکې د الله تعالی عرش د ځمکې د سر کوم تخته ورته شی دی او پر اوبو یې اوسېده هماغسې لکه د اوبو په سر د کوم تخت اوسېده په داسې حال کې چې نه د الله تعالی عرش د ځمکې کوم تخته ورته دی او نه یې پر اوبو ودرېده داسې ده لکه پر اوبو د ځمکې د کوم تخت ودرېده نه عرش ازلي شی دی او نه اوبه نه د دغو الفاظو مراد او معنا دا ده چې الله تعالی چې د الله تعالی عرش د اوبو له پاسه ولاړو او نه د الله تعالی عرش داسې شی دی چې د ودرېدو لپاره کومې هوارې سطحې میدان ته ضرورت لري الله تعالی د اسمانونو له کومې ستنې پرته ودرولې دا پراخ عالم دا 2 تریلیونه ستورلیکې په فضا کې ولاړ دی پرته له دې نه چې په کوم شي باندې تکیه کړې دا زموږ ځمکه په هوا کې ده دا زموږ شمسي نظام په ټول له خپلو ټولو ستورو سره لمر مو دا ستوري چې دغه په محور را چورلي ټول په فضا کې دي نو د الله تعالی عرش به څنګه داسې څه ته اړ وي چې په هغه باندې ودرېږي دا غلطې انګېرنې او ناسم تصورات د هغه چا د تنګ او تیاره ذهن زېږنده دي چې الله تعالی عرش د ځمکې د سر له مخلوقاتو سره تشبیه کوي د آیات معنا دا نه ده چې د اسمانونو او ځمکې د پیدایش په مهال د الله تعالی عرش د اوبو په سر داسې ولاړو لکه د ځمکې کوم تخت چې پر اوبو ولاړ څوک چې د دې آیات په تعبیر کې دغه غلط اسلوب غوره کوي له داسې پوښتنو سره مخامخ کېږي چې هیڅ ځواب ورته نشي موندلی لکه دا چې عرش له اوبو مخکې چیرې و اوبه له عرش نه مخکې پیدا شوي که وروسته عرش او اوبه آیا د ټول عالم نه مخکې وو او که له هغه نه وروسته قرآن خو موږ ته وایي چې الله تعالی لومړی ځمکه او اسمانونه پیدا کړي بیا یې په عرش استوا کړ څنګه به دا تلفیق کوو که همدغسې تعبیر وکړو چې
ځینې کوي چې واقع عرش تشبیه کوي د ځمکې له کوم تخت سره او په اوبو یې ودرېدا تشبیه کوي لکه په اوبو باندې د یو کوم تخت ودرېدا. هغه به دا دواړه آیتونه څنګه سره تلفیق کوي. قرآن موږ ته وایي چې عرش د الله تعالی د ټولواکۍ یو مثال دی. مراد یې همدا دی چې الله تعالی د ځمکې او اسمانونو ټولواک دی. هغه مهال چې الله تعالی ځمکه او اسمانونو پیدا کول عرش نه و. د دې ټولواکۍ د مصداق هغه مهال مطرح شوی جوت شوی چې الله تعالی ځمکه او اسمانونو پیدا کړي، بیا د دې ځمکې او اسمانونو د ادارې او د چارو د سمبالولو ضرورت رامنځته شوی دی. دغه مهال د الله تعالی دغه صفت را جوت شوی چې د ځمکې او اسمانونو ملک دی، واکمن دی. دا استعاری دي او الفاظ نشو کولای په تعطل لفظي معنا واخلو. لږباړې به یې هم ډډه کوو، یوازې په عام مطلب او مراد به اکتفا کوو. د دې آیت له داسې تفسیر او تعبیر باید ډډه وشي چې له بل آیت سره تعارض ولري. لکه چې مخکې وویل شو چې الله تعالی فرمایي چې ځمکه او اسمانونه یې پیدا کړل په داسې حال کې چې په شپږو ورځو کې بیا په عرش باندې استوا وکړه. د یو آیت په اصلي مطلب هغه مهال ښه پوهېدی شو چې وګورو په کوم مناسبت راغلی. د بحث اصلي موضوع یې څه ده، تر هغه مخکې او وروسته څه ویل شي. که دلته د قرآن په هغه برخه کې لږ ځیر شو چې همدغه آیت راغلی، د آیت د مخکني آیت سره ژور ارتباط لري. په مخکني آیت کې ویل شوي چې د ټولو ژوو او ساکشو روزي د الله تعالی په ذمه ده. هماغه الله چې د دوی د پیدایښت او مړینې له نیټې ښه خبر دی. آیت هم داسې ده: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هود شپږم آیت. یعنی چې الله تعالی په ځمکه کې هیڅ داسې خوځېدونکی ژوی نشته چې روزي د الله تعالی په ذمه نه وي. ټولو ته الله تعالی روزي ورکوي. ويعلم مستقرها ومستودعها. د پیدا کېدو له نیټو یې هم خبر ده، د ودا او د تلو له نیټې نه کله پیدا کېږي او کله ځي. چې یو څوک غواړي د چا لپاره د رزق مقدار وټاکي، د رزق ذمهواري، نو هغه به ګوري چې څومره را پیدا شوي دي او څومره ځي. دا دواړه به په پام کې نیسي، بیا به د رزق او روزي تنظیم ورته کوي. څوک نوی راغلی پیدا شوی او د بل ځای نیولی تللی ده، څومره اضافه شوي دي څومره کم شوي دي، دا ټول به په پام کې نیسي، بیا به ورته رزق وضع کوي. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي په مستقر هم پوهېږي، په مستودع هم پوهېږي. کله تقرر مومي او کله درومي رخصت کېږي. له دې ټولو خبر ده او د ټولو روزي په خپله ذمه اخیسته ده. د بحث موضوع اصلا ژوو ته روزي ورکول دي. په همدې ارتباط دا آیت راغلی دی چې الله تعالی ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي په داسې حال کې چې عرش یې پر اوبو. پوهېږو چې د انسان د رزق او د روزي او د ټولو ژوو د رزق او د روزي تر ټولو مهم او اساسي اسباب څه دي؟ دا ځمکه ده چې له هغه نه دانه او میوه راشنه کېږي. دا اسمان ده چې له هغه نه باران او واورې ورېږي. او دا اوبه دي چې د انسان ژوند په هغه پورې تړلی ده. لومړی مخلوق او ترکیب چې د ځمکې په سر پیدا شوی ده اوبه دي. ساینس هم داسې وایي. ساینس وایي لومړی عنصر چې د ځمکې په سر جوړ شوی هایدروجن. د لمر اوس لویه برخه هایدروجن دی.
معمولی برخه هم هیلیوم دی چې له 2 هایدروجنه جوړ شوی. اتم عنصر چې په ځمکه کې پیدا شوی اکسیجن دی. هایدروجن د اوبو له 3 برخو نه 2 برخې دي. یعنی د اوبو 2 اساسي اجزا هایدروجن او اکسیجن دي. 2 برخې هایدروجن. لومړی عنصر چې په ځمکه کې پیدا شوی دا هایدروجن دی. لومړی ترکیب چې رامنځته شوی ده اوبه دي. وکان عرشه علی الماء معنا دا ده چې په دغه محال کې چې الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړي نو دغه تر عرش لاندې فقط اوبه وي او دا اوبه دي چې ټول ژوي ترې پیدا شوي. د انسان د ژوند د حیات تر ټولو لوی عنصر او ماده اوبه دي او تر ټولو زیات اوبو ته ضرورت لري. خپل رزق او روزي کې تر ټولو زیات اوبو ته ضرورت لري. بې خوراکه ډېر وخت ژوندی پاتې کېدلی شي په اوبو نه. تر ټولو مهم عنصر زموږ د رزق او روزي اوبه دي. نو د دې آیت اصلا مراد دا دی چې دغه مهال چې الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړ نو یو مرحله داسې راغلی دی چې دغه تر عرش لاندې بل ترکیب له اوبو پرته نه و. وکان عرشه علی الماء دا ده. دا ځکه چې موږ په تعطل لفظي معنا نشو اخیستلی. د ترجمې به هم ډډه کوو. داسې څه به نه وایو چې له نورو آیتونو سره تعارض ولري. دا تعبیر به نه کوو چې ګویا عرش تر ځمکې او اسمانونو مخکې پیدا شوی. دا تعبیر غلط دی چې وایو اوبه له ځمکې او اسمانونو مخکې پیدا شوی. اوبه د دې ځمکې یو جز دی، یو عنصر دی، یو ترکیب دی. دقیق تعبیر هم دا دی چې وکان عرشه علی الماء یعنی د الله تعالی تر عرش او واکمنۍ لاندې په ځمکه کې یوازینی لومړنی ترکیب هغه چې د انسان د رزق او د روزي لوی مهم او اساسي عنصر دی اوبه وي. او دا داسې وګڼئ لکه چې الله تعالی مخکې له دې نه چې انسان پیدا کړي د مور په تکي ورته د رزق او د روزي تنظیم وکړي. خوږې شیدې چې دغه ټول ضرورتونه د 2 کلونو لپاره رفع کولی شي د مور په تکي ورته برابر کړي. لا دنیا ته نه دی راغلی، لا خوراک ته ضرورت نه لري او اما الله تعالی له مخکې ورته تنظیم کړی ده. په هماغه شیبه چې پیدا شي دا رزق ورته تیار او مور یې ترې تنګه چې څنګه بس دا تی خالی کې تشکی او سخت له دې نه لذت هم اخلي چې خپل معصوم زوی غېږ کې ونیسي. الله تعالی له دې نه وړاندې ورته د رزق او د روزي تنظیم کړی. کټ مټ همدغسې چې د انسانانو او د ژوو له پیدایښت مخکې د ځمکې په سر باندې اوبه پیدا کړي او د هغه ټول رزق او روزي تنظیم یې وکړ. لومړی زموږ لپاره په ځمکه کې رزق او روزي تنظیم شوی، بیا یې موږ پیدا کړي. همدغسې چې د مور نه د پیدا کېدو نه وړاندې الله تعالی موږ ته د مور په تکي د رزق او د روزي تنظیم کړی. نو مراد دې برخې د آیات چې وکان عرشه علی الماء دقیقاً فقط امدا دی چې دغه مهال د الله تعالی د واکمنۍ په ملک لومړی ترکیب او عنصر چې پیدا شوی دی هغه د اوبو اجزا دي او په خپله د اوبو ترکیب. په همدې اکتفا کوو. راځو د سوالونو برخې ته.